د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای دوه چې سره جوړ سي د دریم د نو مخ تور سي. وای چې یوه ګیدړه او چغال سره انډوالان وه. دوی به په ګډه ښکار کاوه او بیا به یې په ګډه سره خوړی. یو ورځ دوی خبرې سره کولې چې په دې وخت کې له لیرې یو وږی زمری راښکاره سو. چغال او ګیدړه ډېر سخت وارخطا سول. چغال ګیدړې ته وویل چې زمری ډېر وږی دی او ځینې تښتېدلی هم نسو، ژر یوه چاره وکړه چې ومو نه خورې. ګیدړې ورته وویل چې ته بېغمه اوسه، زما یې چاره زده ده، هر څه چې زه وایم ته هغسې وکړه. کله چې زمری ګیدړې دوی ته راورسېد، په دې وخت کې ګیدړې له چغال سره غالمغال جوړ کړ. زمري وویل پر څه مو جنجال دی؟ ګیدړې وویل چې پاچا صاحب قربان دې سم، ښه سو چې راغلې، که نه موږ خپله ستا حضور ته درتللو. خبره داسې ده چې ما او چغال په ګډه 5 چرګان نیولي او په غار کې مو ساتلي دي. مشکل دا دی چې اوس یې پر ویش نه سره جوړیږو. زمري چې دا خبره واورېده نو په زړه کې ډېر خوشحاله سو. ویل درځئ زه مو روغه جوړه در کوم. له دې سره سم زمری له ګیدړې او چغال سره د غار خواته روان سول. غار ته چې ورسېدل نو چغال غار ته ننوت او زمری او ګیدړه د باندې ورته ودرېدل. چغال په غار کې ځنډ وکړ. د زمري زړه تنګ سو او په درد یې وویل ای چغاله څه سوې چې درک دې ورک سو؟ چغال په عاجزۍ ورته وویل پاچا صاحب قربان دې سم، زه په یوازې سر ټول چرګان نسم نیولی، کله چې یو چرګ نیسم بل راڅخه ایله کیږي. څرنګه چې غار تنګ و او زمری خپله نسوی ورننوتلی، نو ګیدړې ته یې وویل چې ته ورننوځه او د چرګانو په نیولو کې له چغال سره مرسته وکړه. ګیدړه هم سمدلاسه غار ته ورننوته. زمري ښه ډېر انتظار وکړ خو د ګیدړې او چغال درک معلوم نسو. زمری وغورېد او په درد یې وویل ای سپین سترګو څه سولاست؟ ژر راووځئ چې پر ما ناوخته کیږي. ګیدړې په غوړمالۍ وویل پاچا صاحب ستاسو یې کور ودان چې غواړئ زموږ ترمنځ روغه وکړئ، خو موږ په کور کې سره جوړ سولو، ستاسو یې په مخه شه. زمری بیا وغورېد او په درد یې وویل نه داسې نه کیږي، باید زه مو جوړه در وکم. ګیدړه چې اوس یې ځان د زمري له شره خوندي باله، زمري ته وویل دوه چې سره جوړ سي د دریم دنو مخ تور سي. یادونه: دا متل د کندهار په ښځو او کوچنیانو کې ډېر ویل کېږي. کله چې 2 نفره تر شخړې وروسته سره جوړ سي او بیا یو دریم ګړی راسي او غواړي چې هغوی بیرته په جنګ سره اخته کړي، نو دا متل ویل کېږي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده. رښتیا هم 2 چې سره جوړ سي د دریم دنو مخ تور سي.